محترم حاجي مولوي صاحب زمونږ یو بل نامعلوم ورور پوښتنه کوي که څوک خپلې لور ته په ناپوهۍ سره د شهوت په نظر وګوري نو آیا په دې سړي ښځه طلاقه شوه او که نه، او که طلاقه شوه نو بیا ورسره تجدید د نکاح کولی شي که ابدي حرمت واقع شو؟ حضراتو تاسې په سوال کې دا فقط نظر لفظ راوړی دي چې خپل لور ته په شهوت وګوري، دغه نظر و مخ ته د لور او چې لاس ورنوړي او تماس رانسي تنها و تنها په دغه نظر د شهوت حرمت نه راځي، لیکن هو نظر په ځان کې حرام دی، ډېره لوی بېدیني ده او ډېره لوی بېغیرتي ده. زموږ استاد چې د شریعت کتابونه د مذهب کتابونه راوړي وایي سړی دې خپلې لور ته تیز نه ګوري، داسې وینې ګوري چې فقط هغه رنګ کامل نه کیسي چې زه فلانی شی م پکار دی هغه راواخه دا داسې که تیز نظر دې لا نه ورته کوي او فضل له دې ذات له دې چې دی په شهوت به ورته ګوري، او که یو ظالم پلار یو ناروا او ګمراه پلار همداسې کول چې ولور ته په نظر د شهوت نظر کوه تنها هلته حرمت نه راځي. هغسې یعنې طلاق لفظ په دې عباراتو کې په سوال کې باید تاسې نه کوي ذکر، دا مسئله د طلاق نه ده، دا د حرمت ده. او که چیرې دغه تماس راغی لاس یې په شهوت وروي یا تر لاس ټینګه کړه یا تر پښه ټینګه کړه یا یې مچ کړه لیکن په شهوت باندې بیا نو هغه خپله معاینه پر حرامه سوه د ابد دپاره حرامه سوه، دا نو بیا داسې حرمت دی چې علاج پذیر نه دی، یعنې علاج یې نشي کېدی تر مرګه تر ابده پورې حرامه. والسلام.